د دفاع وزارت بالخصوص د 219 عمري کلي اردو پرسونل چې کله په دې بغلان کې دا مشکل رامنځته سو، سیلاب راغی، دا خلک د مشکلاتو سره مخ شول. په هغه صحنه کې زموږ سره رابطه شوې ده، زموږ پرسونل دلته وو، زموږ پرسونل موږ ته اطلاع راکړې ده. د اطلاع له مخې سره زموږ د 219 عمري کلي اردو قومندان مرستیال صاحب، د کشف کنډک قومندان او د انجنیري کنډک قومندان دا سم له مخې ساحې ته ځانونه راورسول او چې کوم امکانات په هغه صحنه کې وه موږ د دې ولس سره کړي، دریغ کړي مو نه دي. البته زموږ 4 چورلکې هلیکاپټرې د هغه اولې ورځې څخه تر دغه نن ورځې پورې چې نن 3مه ورځ ده بالکل وقفه نه ده کړې چې په کومه صحنه کې داسې یو پروازونه کړي د دې ولس د ژغورلو په خاطر باندې. موږ تقریبا 2 شپې 2 ورځې کېږي چې دغه قطار تاسو یې 14 کا 14 انټرنیشنل او 2 رینجره موږ د قندوز د قومندانۍ د قومندان صاحب په هدایت موږ راغلو. همغه ورځ چې سیل راغلی وو مازدیګر ته موږ ځانونه ورسوو، د شپې ته ځانونه مو رسوو. مکمل د ساحې چې کوم خلک چې داسې ځایو کې چې تلفات رسیده او دوی ته مشکل و هغه ځایونه هم امن ځایو ته انتقال کړل. 100% مردم در هر ساحه میگشتن و چرخه میخورد، میشست، مریض بالا میکردن، زخمی را بالا میکردن، دیگه شهیدا را انتقال میدادن. در مردم خیلی واقعیت خیلی کمک کردن، دیگه آنقدر کمک کردن که بسیار خوش هستیم. خداوند این حکومت اثر ما نگیره. خیلی خانه تخریب شدن، خیلی همه مردم شهید کردن، چی کردن. واقعا 3 روز میشه این روز از اما روز اول کلی محترم آمده و طاهر آمده، کلی همی دولت از 3 ولایت آمده، همی تو خیلی مردم خدمت کردن. زخمی را بردن تا شباخانه قندوز، باغلان، تخار، اوجا، هم شهیدا را انتقال دادن. واقعا خدمت کرده است.